د بخونکي او سپېڅلي ذات په نامه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حریت رادیو قدرمنو عزتمند او زړه ته راتېر اورېدونکو، هیله لرم چې ټول به راته روغ او جوړ د صحت او عافیت په جامو به سمبال یاست. دغه یوه تېره اونۍ به در باندې په خیر او خوشحالۍ تېره شوې وي. اعظام الله باوري ستاسو په درانه چوپړ کې را حاضر شوی یم او د یو بلې ژوند او هنر خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه چوپړ کې یم. د تل په څیر د ژوند او هنر په خپرونه کې لکه څنګه چې تاسو ته معلومه د ژوند او هنر هغه خپرونه چې د ژوند د ښکلا او د هنر د لطافتونو او د هغو شخصیتونو د هڅو او بریاوو کیسې درته وړاندې کوي چې د علم، فرهنګ او هنر په ډګرونو کې د خپل استعداد، زیار او نوښت له لارې ځانګړی مقام خپل کړی وي. په نننۍ خپرونه کې هم یوازې نه یم، یو داسې ځوان راسره میلمه دی، هڅاند او نوښتګر شخصیت چې د ژورنالیزم په برخه کې هم علمي زده کړې کړي دي، د رسنیو په ډګر کې عملي تجربې ترلاسه کړې او د اسلامي خطاطۍ په ښکلي هنر کې هم د پام وړ مهارت خپل کړی دی. د علم، رسنیو او هنر ترمنځ دا ښکلې اړیکه د هغه د شخصیت یو ځانګړنه بلل کیږي. نن به له خپل قدرمن میلمه سره د هغه د ژوند د سفر، د زده کړو، رسنیزو فعالیتونو، د خطاطۍ د هنر، لاسته راوړنو او د راتلونکي هیلو او د ژوند د بېلابېلو تجربو په اړه په زړه پورې خبرې ورسره ولرو. دا چې زموږ دغه میلمه څوک، زده کړې چیرته کړې دي، چیرته زیږېدلی دی، دا به له زموږ درون همکار ښاغلي احمدالله سمون صاحب څخه واورو. ښاغلي وسیع الله کاروان د الحاج عبدالهادي زوی په 1981 لمریز کال کې د وردګ ولایت د چک ولسوالۍ د ګردن مسجد درې د پیشکارو په کلي کې په یوه متدینه، علم دوسته او فرهنګ پاله کورنۍ کې نړۍ ته سترګې پرانیستې. نوموړي د ماشومتوب له کلونو راهیسې له زده کړې، مطالعې او هنر سره ځانګړې مینه لرله او همدا مینه د ژوند د پرمختګ لامل وګرځېده. هغه خپلې لومړۍ او ثانوي زده کړې د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه په عالي لیسه کې بشپړې کړې او د ښوونځي د دورې پر مهال د علمي او فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ په بېلابېلو هنري برخو کې هم خپله وړتیا وښوده. ښاغلی کاروان په 1401 لمریز کال کې د کانکور په ازموینه کې د لوړو نمرو په ترلاسه کولو سره د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي ته بریالی سو. نوموړي د ژورنالیزم له مسلک سره د خپلې ځانګړې علاقې له امله هڅه وکړه چې یوازې په تیوریکي زده کړو بسنه ونه کړي، بلکې د علمي رسنیز کار په ډګر کې هم خپل مهارتونه پیاوړي کړه تر څو عملي کارونه یې پیاوړي سي. له همدې امله هغه د هیواد له یو شمېر رسنیو سره په بېلابېلو برخو کې عملي همکاري کړې، د ژورنالیزم مسلکي اصولو سره ښه عملي بلدتیا ترلاسه کړې او د رسنیز کار په ډګر کې ارزښتناکې تجربې خپل کړي هم دي. د رسنیو ترڅنګ خطاطي هم د ښاغلي کاروان د ځانګړې علاقې او هنري وړتیا یو مهمه برخه ده. نوموړي د اسلامي خطاطۍ په برخه کې شاوخوا 15 کاله پرله پسې زده کړې کړي دي. د خپلې مینې، زحمت او تمرین په پایله کې د ښکلي خط په هنر کې د پام وړ مهارت ترلاسه کړي او اوس مهال د همدې هنر له لارې د هیوادوالو فرهنګي او هنري خدمت ته دوام ورکوي. ښاغلي وسیع الله کاروان باور لري چې علم، رسنۍ او هنر د یوې سالمې، باخبره او پرمختللې ټولنې د جوړېدو مهم بنسټونه دي. د همدې باور هغه تل هڅولی چې د خپلې زده کړې، هنري وړتیا او رسنیزو فعالیتونو له لارې د خپل ولس د فکري او فرهنګي ودې لپاره اغېزناک رول ولوبوي. ښاغلی سمون صاحب چې تاسو قدرمن اوریدونکو ته وسیع الله کاروان صاحب لا در وپېژانده. درنو قدرمن اوریدونکو د خپرونې په دې شیبو کې هم مرکه لرو له وسیع الله کاروان صاحب سره. کاروان صاحب ستړی مشئ، ژوند او هنر خپرونې ته په خیر راغلی. ډېر مننه، خوشحاله اباد اوسئ. په لومړی کې د هویت ټولو مسؤلو کسانو ته چې دلته کار کوي سلامونه، نیکې هیلې د ښه به اوسئ، د ژوند چارې به مو ښې روانې کړې وي، ستاسو د هم سهار په خیر او نیکمرغه وي. ډیره زیاته مننه کاروان صاحب. ځای لري چې ځانګړې مننه وکړم د خپرونې له ملاتړ کوونکي افغان ټیلیکام څخه چې
یو بشپړ مخابراتي شرکت دی چې په صوتي بیسیم او انټرنیټي برخو کې درنو هیوادوالو ته خدمات وړاندې کوي. کاروان صاحب راځو پیل لیدي وکړو چې وسیع الله کاروان صاحب څوک دی او د خطاطۍ له نړۍ سره یې څه ډول اشنایي پیدا شوه؟ خوشحاله اول اوسئ چې موږ ته مو هر وخت دعوت راکړی دی او داسې خپرونې هیوادوالو او ځوانانو ته چمتو کوئ تر څو په تعلیمي برخه کې نور هم پرمختګ وکړي. نوم مې وسیع الله کاروان د وردګ ولایت چک ولسوالۍ اړوند ګردن مسجد درې اوسیدونکی، اوس مهال د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم ښوونځي د 6م سمستر البته خلاص شوم، محصل یم او خطاطۍ په اړوند تاسو پوښتنه وکړه. شاوخوا 7-8 کاله کېږي چې ما خطاطۍ پیل کړې ده. د خطاطۍ د پیل کېدو لامل و یوازې شوق او علاقه وه. د خطاطۍ د برخې سره د نقاشۍ د برخې سره ما زیاته علاقه درلودله د ماشومتوب په وخت کې. نو هغه علاقه او هغه لیوالتیا وه چې په دې برخه کې ما شروع وکړله او عملاً مې قلم ته لاس کړله، کتابچې ته مې لاس کړله. په دې برخه کې مې په ډېرو کمو امکاناتو پیل وکړ. په یوه کلیوالي سیمه کې چې هغلته تعلیمي مرکز هم د خطاطۍ په برخه کې نه و او ډېر کم هغه ما ته فرصتونه وو. نو ما هم کوشش مې وکړله او دې برخې ته راغلم. تقریبا شاوخوا 8 کاله کې چې په دې برخه کې عملاً کار کوم او خوشبختانه چې اوس ننګرهار پوهنتون کې د خپل ښوونځي د لوستلو ترڅنګ د خطاطۍ یو کورس هم لرم چې شاوخوا سلګونه شاګردان یا ځوانان زما سره عملاً زده کړې کوي. ډېر خوښ یم چې په دې برخه کې خپل هیوادوالو ته او خپلو ځوانانو ته خدمت کوم. ډېر زیات مننه کاروان صاحب. را به شو دې ته کوم ډول خط لکه نسخه، نستعلیق، سلسو دیوانی لیکي او په کوم ډول کې مو ځان ازمویلی دی تر دې دمه؟ خوشحاله بر اوسئ چې هر مسلک هره برخه ډولونه لري، بڼې لري. مثلا یو ډول دوه ډوله. نو خطاطي یا خوشنویسي هم بېلابېل ډولونه لري. په لومړیو کې چې کله خط پیل شول هغه هم نسخ پښتو خط کې ډېر هیوادوال لګیا وو او وروسته بیا هم د نسخ خط روش کړله، په دو کې خطاطانو کار کړله. د هغو څخه وروسته نستعلیق او سولس خط رامنځته شوله. سولس خط خپل عربي خط یې همداشان نسخ خط تر څو هیوادوال پوه شي نسخ خط هم پښتو خط یې، هم نستعلیق خط د فارسي خط یې. نو ما پیل چې وکړله ما خپله د نستعلیق کابلي په نامه باندې یو ډول خط یې چې اکثره په ملي کچه کوم تاسو وښیو هغه د ایرانیان دې برخه کې کار یې کړی دی او په فارسي خط یې او په خپل افغانستان تکرار شو په مزار طرف کې دا خط ډېر مروج دی او هیوادوال ډېر کار کوي. نو دا خط مینه مې ورسوه او اوس یې رشد کړی دی، ښایسته ښکارېږي. په اعلاناتو کې د دیوالي اعلانات دي، همداشان نور داسې دیني مساجد دي، مثلا محرابونه دي، دوی کې لیکل کېږي. نو شروع پیل مې د نستعلیق خطاطۍ څخه وکړله. وروسته په دې برخه کې چې کله ما زده کړې کړلې تجربه مې ترلاسه کوله، نو ما د 2 نور خطونه سلس او نسخ خط دا مې هم ورسره زده کړل چې هغه نسبتاً 2 خطونه نستعلیق ته اسانه دي. نو اوس عملاً کولی شم چې په 3 وړه خطونو کې کار وکړم او کار مې کړی هم دی. ډېر زیات مننه کاروان صاحب. قدرمن اوریدونکو د کاروان صاحب ځینې د خطونو نمونې هم موږ سره شته دي. کاروان سره به په همدغو خطونو باندې هم غږیږو. خو راشو دې ته چې که څوک وغواړي چې ښه خطاط شي باید کومې ځانګړنې ولري؟ خوشحاله اول اوسئ ښایسته پوښتنه ده. هر څوک چې غواړي خطاطۍ په برخه کې کار وکړي او په دې برخه کې ما کومه تجربه چې ترلاسه کړه شاوخوا 3 میاشتې کې چې ننګرهار پوهنتون ته څیرمه ما یو کورس رامنځته کړه د ښکلا خطاطۍ په نامه باندې. نو اکثره ځوانان چې راتلله، اکثره د پوهنتون استادان راتلله دې برخې ته، نو ما به چې کله دوی ته لارښوونه کوي، هدایت به مې کړله. دوی ته مې هغه هدایت مې هم د لارښوونه هم دا وه چې تاسو که غواړئ چې ښه خطاطان شئ په معیاري ډول باندې لیک ولیکئ، تاسو کوشش وکړئ چې لیوالتیا د دې برخې څخه پیدا کړئ. یو څوک چې مثلا د کومې برخې سره لیوالتیا ونه لري هغه نشي کولی. تاسو کوشش وکړئ چې په مثلا په لیوالتیا باندې کار وکړئ او د دې ترڅنګ خطاطي داسې یو مسلک ده چې ډېره حوصله غواړي، لکه خیاطي همداشان یا مثلا درانه کارونه څوک دا هم اوس زه مثلا شاګردانو ته یو توری لیکم، زه ورته وایم چې دا توری تاسو 2-3 صفحې ولیکئ. تاسو باید ښه حوصله وساتئ او د دې ترڅنګ چې یوه ډېره مهمه خبره ده
موږ تاسو ته چې مثلا په کورس کې په تعلیم مرکز کې استاد لارښوونه کوي مثلا تورې چیرته شروع کما چیرته پای ته ورسوم همدا شان کوم ځای کې فشار باید کوم تورې باندې کوم ځای کې فشار باید نه کما یعنی څو غواړي چې خطات چې باید استاد لارښوونه په بشپړ ډول په خط کې ونیسي تر څو معیاري کې همدا شان خطاطي اوس هر چاته یوازې و محصل ته نه یوازې متعلم ته نه هغه کو استاد اوسېږي هغه کو معلم اوسېږي هغه کو هر څوک اوسېږي باید د خط ولري موږ تاسو اکثر ځوانان او تعلیمي کسان اوس خط ډیر خراب شوی چې لامل هم دغه دی چې ټیکنالوژي ورسره بل راوځي مثلا مخکې به کسان وو یوازې قلم او کتابچه ورسره وو په سیم کې په بل ځای کې کورس کې به لیکنه کوله اوس هم دغه شاګردان مثلا ټیکنالوژي وترې ده ټول ټلیفون څخه استفاده کوي مثلا چې کله موږ تاسو فنتون کې نوٹ یا هم یو لیکنه استاد راکا یوازې شاګرد ټلیفون وباسي او عکس یې واخلي خلاص قلم ځای اوس ټلیفون نیولی دی نو ځوانان باید په دې برخه کار وکړي او ضرورت یې ورته کاروان صاحب په خطاطۍ کې تر ټولو ستونزمن پړاو تاسو ته کوم او دغه څوک چې غواړي چې په دغه برخه کې کار وکړي څه دی ورته او شاله ورسېږي یو جالبه خاطره چې ما ته خپل د خطاطۍ په دور کې ما حس کړی ده د چک ولسوالۍ د وردګ ولایت داسې یوه کلیوالي ولسوالۍ ده او مخکې مې اشاره وکړه چې مرکزونه نه وو کې یعنی ما په غونډ د کلیوالي ساحه کې داسې یو څوک نه و چې ما خطاطي ته زده کړی وای تقریبا د ما څخه شاوخوا اته وکاله به کشر یو ماشوم زه خپل ماشوم ته ورتلم ځکه څوک ونه هلته به ورغلم یا به مې په کومه د کلي په یوه برخه کې راګیر کلا یا به کور ته ورغلم چې تاسو ما ته لږ خط ولیکئ ځکه څوک ونه هلته مرکز نه و هلته یو کورس نه و چې زه ورغلی وای نو ما د هغو څخه خطاطي زده کړله لکه تا چې ووې خطاطۍ کې ستونزمن پړاو پیل دی دا چې هر کار کیږي هر ستونزمن کار کیږي خو پیل ډېر سخت دی هغه موږ تاسو پوهانه وایي چې تاسو پیل وکړئ انشاءالله نور کار به کیږي هر ځوانان که غواړي مثلا چې کار وکړي کټ اقدام وکړي ځوانان ته په دې برخه کې نور هیڅ ستونزې مشکلات نشته دي یعنی یو څوک په نړۍ کې اوس خلک کمپیوټر جوړوي مثلا په آزاد خېږي نو د خطاطۍ خو عادي خبره ده یوازې اقدام وکړه بسم الله وکړه او کار شروع کړه ان شاء الله صحیح ډول مخکې ځای ان شاء الله نور ستونزې به نه وي کاروان صاحب قرآني آیتونه هم لیکي او د لیکلو پر مهال څه احساس لري مې خوشاله به اوسېږي د چې موږ تاسو یوه لیکنه ما ته په یاد شوله چې غالبا ډېر مخکې مې لوستې ده وی الله جل جلاله 90% یا 90 برخه د خطاطۍ او کتابت علم حضرت عیسی علیه السلام ته ور په برخه کړی و د 10% برخه ټول عالم ته ور کړی دی نو د دې څخه معلومیږي چې خصوصا په اسلام کې خطاطي ډېر ارزښت لري نو زه خپله چې مثلا آیتونه لیکم په کلیوالي سیمو کې کله چې پروګرامونه شول مثلا میلاد شریف شول هغو ته بېلابېل پردې لیکم شعار لیکم د لوی عرب جلاله مثلا نمونه لیکم د محمد رسول نمونه لیکم ډیر د خوښۍ او استراحت احساس کوم ځکه عملا عبادت مثلا زه یو آیت لیکم هم یې ورسره تکراروم هم عملا کار کوم قلم باندې نو دومره خوښېږم دومره احساس کوم لکه زه چې قرآن کریم ته ناست وم او عبادت کوم ډېر د خوښۍ احساس کوم د خطاطۍ او نقاشۍ ترمنځ کوم مشترک ټکي شته دی خپله هم کله نقاشي کړې ده کوئ د تا جواب کې خطاطي ورسره څنګ کې نقاشي توپیر هم لري او ځینې ځایو کې به داسې مشترک ټکي به هم لري اوس مثلا نقاشي اکثره مثلا ښایسته ځنګلونه رسمول دي همدا شان لکه د انسان عکس رسمول دي او ښایسته زینتي پارکونه رسمول دي ښایسته زینتي نقشې رسمول دي او خطاطي یوازې لیک دی نو توپیر ډېر شته دی خو په مابینځ کې اړیکه سره لري د خطاطۍ په نسبت باندې نقاشي سخته ده او ډېر حوصله غواړي اوس مثلا یو څوک غواړي چې خطاطي زده کړي شاوخوا 3 میاشتې خطاطي کولی شي خو که څوک غواړي یو ځوان چې نقاشي زده کړي شاوخوا 1 کال 2 کاله غواړي ځکه هغه باید ته داسې یو خلاقیت رامنځته کړي ته باید داسې یو تصویر رامنځته کړي ولیکې لکه کمپیوټر عملا مثلا زینتي ځایونه شوله زینتي بوټي شوله همدا شان لکه عملا داسې کسان دي چې موږ په افغانستان کې چې عملا د انسان عکس رسموي نو دا کار غواړي دا لږ سخت دی د خطاطۍ په هنر کې
تخلیق او نوښت څومره مهم په خپل یو څوک چې عملاً کار کوي ورځ تر بلې دغه ځوان دا کس تخلیق کوي او مهم هم دی. اوس مثلا خطاطي درې برخې لري. په لومړی کې مثلا د تورو برخه شوله الف با تا سا کنه، په دویمه برخه کلمو برخه مثلا دوه توري وسله مثلا با جیم با دال با را کنه، په دریمه برخه کې بسته کلمه شوله لکه وسوي چې د افغانستان اسلامي امارات د ټوله برخه شوله. نو عملاً چې څوک کار کوي ورځ تر بلې دغه ځوان نوښت کوي تخلیق کوي او ډیره مهمه ده په هر کار کې. وځي خطاطي کې نه هغه که مثلا په زده کړه په بل برخه کې وي، هغه که مثلا په هیپس کې وي، هغه که په بل برخه کې وي، باید انسان تخلیق او بدلون وکړي او ډیر مهم هم دی. اوس مثلا زه خطاطي شروع کوم 2 میاشتې وروسته ما تخلیق نه وی کړی، بدلون نه وی کړی، بیا ګټه نه کوي. نو تخلیق او بدلون ډیر مهم دی او هڅه موږ تاسو کوشش باید وي هغه په هر مسله کې وي، هغه یو څوک بزګر وي، هغه یو څوک مثلا مستری وي، هغه یو څوک ترکان وي، باید دای په خپل مسله کې بدلون او نوښت وکړي. کاروان صاحب د خطاطي د وسایلو په اړه باندې معلومات راکړي کې څوک ذوق لري چې خطاطي شروع کړي خو دا ورته معلومات نه وي چې کوم وسایلو ته ضرورت دی، نو دغه په اړه معلومات راکړي چې هغه باید څه وکړي څه راونیسي. خوشحال اوسئ. ښه پوښتنه ده. یو بزګر مثلا که په کرونده کې کار کوي نو که د سره وسایل نه وي نو دا کار نیمګړی دی. مثلا بیل همداشان لور او بېلابېل نور وسایل. نو خطاطي هم بېلابېل قلمونه لري، بېلابېل وسایل لري. که دا وسایل د یو خطاط سره نه اوسېږي نو ممکن چې دا خطاطي هېڅ نه کېږي که نه. په لومړی کې مو تاسو په دودیزه ایبخانه خطاطۍ کې چې موږ تاسو به وخت درګه ورته وي یا هم کړکۍ به ورته وي زیاتره کسانو په هغو باندې خطاطي کېدله د لرګي ډول قلم اوسي که نه، په هغو کې بیا ځانګړی رنګ وه، په رنګ به مو پورې کړله بیا مو خط پرې لیکله، په هغو ډېر ښایسته خط لیکل کېږي. خو د وخت په بدلون سره وخت په تېرېدو سره په وسایلو کې هم نوښت راغلی دی. مثلا هغه درګې هغه کړکۍ اوس نه اوسېږي، هغه د خطاطانو سره نشته دي. اوس بیا قلم رامنځته شو، مثلا الخطاط په نامه باندې قلم دی او بېلابېل ښایسته قلمونه رامنځته شول او د هغو تر څنګ اوس چې ډېر کارول کېږي خصوصا په دیوالي خطاطۍ کې یا په اعلاناتو کې برسونه رامنځته شول. دومره ښایسته برسونه کار کوي، دومره ښه کار کوي. که موږ تاسو وګورو په بېلابېلو ساحو کې د ښار چې اکثره وخت زه خپله فکر نه کوم چې دا لیکنه دی مثلا انسان کړې وي، زه فکر کوم چې په کمپیوټر کړې وي. نو قلمونه هم دا شان کړکۍ او رنګ ورسره څنګ کې برسونه او دا ټول وسایل خطاطۍ لپاره دي او باید د خطا څه اوسېږي. که وسایل نه وي نو د کار ډېر نیمګړی دی. د رنګونو انتخاب په خطاطي کې څه ډېر مهم دی. موږ تاسو که کله رنګ یوازې په مثلا په دیوالي خطاطي کې اعلانات څوک کوي که نه، هغه ډېر مهم دی. اوس که موږ تاسو وګورو په هغو کې داسې رنګ باید انتخاب شي چې ډېر مثلا د سپیکر ډول وي که نه. موږ داسې مثلا زیړ رنګ استعمال کړو، یو سور رنګ چې مثلا د خلکو نفرت وشي، خلکو توجه جلب نه کړي. په دغو برخه کې باید موږ تاسو داسې رنګ استعمال کړو تر څو ډېر پیکه اوسېږي او د خلکو توجه جلب کړي. مثلا یو ډول شین رنګ هم دا شان تور رنګ سپین رنګ تر څو د خلکو توجه جلب کړي یو اعلان ته یو لیکنې ته او د رنګ د دې سبب شي تر څو په هیوادوالو باندې په لوستو کسانو باندې د لیکنه ځان ولولي جذابیت ولري. په دې برخه کاروان صاحب مخکې مو یادونه وکړله چې ژورنالیزم پوهنځی هم لولئ. ژورنالیزم پوهنځي بیا دغه زده کړو ستاسو پر هنري ژوند باندې څه اغېز درلودلی دی؟ دا چې ژورنالیزم او خطاطي فکر نه کوم چې ډېر ربط ولري. خیر خپل لومړی کې ما اشاره وکړله چې خطاطي د هرې برخې سره ربط او تړاو لري که نه، خو بیا هم که دې برخې ته راشو که اوس په یوه اداره کې مثلا یو څوک ریپورټر اوسېږي، مثلا راپور لیکي، نوره لیکنه کوي، نو یو اصل د ژورنالیزم فکر کوم هم داره یوه ځانګړنه چې یو ژورنالیست باید خطاط هم اوسېږي. مثلا که ډېر ښایسته خط ولیکي حداقل چې تیز خط ولیکي او ښه خط ولیکي. ځکه موږ تاسو که عملا غونډو ته ځو یا جلسو ته ځو هلته عملا باید هغه کوم څوک چې خبرې کوي باید په ښایسته ډول ولیکل شي تر څو موږ تاسو راپور دې جوړ کړو. نو ډېره مهمه ده چې د ژورنالیزم مسله کې یو ښایسته خطاط هم اوسېږي تر څو د کومې ستونزې چې وي هغه له منځه لاړې شي. کاروان صاحب په افغانستان کې د خطاطۍ اوسنی وضعیت څنګه ارزوي؟ ډېره چې په نړیواله سطحه په ملي سطحه زه فکر کوم نسبت نورو هیوادونو ته چې په نورو هیوادونو
ټولنې کې د برخې ته څومره کار شوی دی. افغانستان نسبتا غوته کم اوسېږي. مثلا که موږ تاسو وګورو په عرب هیواد کې هم داشان پاکستان او په نور اسلامي هیوادونو کې د برخې ته ډیر کار شوی دی. خطاطي زما او تا پیغام تر خلکو ورسوي. قلم دی چې زما او تا د قرآن کریم د کلم او د خط په واسطه باندې موږ تاسو ته راغلی دی، بل څه په واسطه نه راغلی. نو خطاطي د یو هیواد په فرهنګ، د یو هیواد په پرمختګ، د یو هیواد په تعلیم کې ډیره مهمه ونډه لري. اکثره زه زما مثلا زما په خاریاتو کې ډیر ښایسته شعرونه لیکل شوي، مثلا ښایسته غوره ویناوې لیکل شوي دي. زموږ تاسو په ماشومانو، زموږ تاسو په خاریانو، زموږ تاسو په هم کې په هیوادوالو ډیر مثبت تاثیر کوي. که مثلا لیکل شوي چې په سوله کې خیر دی، همداشان تاسو ټول په شریعت باندې منګولې ولګوئ او د الله جل جلاله مثلا اطاعت وکړي. دا ټول ښه شعرونه دي. د موږ تاسو هیوادوال او ماشومان چې ویني په دوی کې مثبت تاثیر راځي. او په دې برخه کې موږ تاسو نظر د نور هیوادونو پرتله باندې یو څه ورسته پاتې یو، نه هیله ده چې دې برخه ته کار وشي. اوس که ټول کابل کې کتاب شو، ممکن چې د کم خطاطان پیدا شي. لامل سره چې ولې ځوانان مثلا خطاطۍ څخه مخ اړولی دی. ما مخکې هم یادونه وکړله ټلیفون او موبایل یو ځوان دی چې مثلا لیکنې ته ضرورت شي په ټلیفون کې کوي، کمپیوټر کې کوي، قلم نه ډېر وروسته پاتې دي. نو ځوانان باید په دې برخه کار وکړي او خطاطان د کوم کسان مسلکي کسان چې دي باید دوی توجه هم ورته وکړي. ټولنیزو رسنیو ته هم تاسو یو څه اشاره ورته وکړه. راځئ لږ ډېر ورباندې وغږېږو. د ټولنیزو رسنیو راتګ خطاطۍ ته زیان رسولی که ګټه؟ په لومړیو کې مې اشاره وکړله، وروسته مې هم اشاره وکړله. زموږ تاسو که وګورو شاوخوا د نن څخه 10 کاله مخکې ممکن چې په کمپیوټر خو اوسېدله، مثلا ټلیفون خو اوسېدله، خو اکثره ځوانانو لاس ته نه ورغلی. نو موږ تاسو د هغو کسانو ډېر ښایسته لیکونه وو، ځکه دوی عملا بل څه یې نه لرله. دوی مجبور وو چې قلم ته یې لاس کړی وای. دوی مجبور وو چې هغه څه کورنۍ دنده چې په تعلیمي مرکز کې ورکول کېدله دوی په قلم باندې لیکلی وای. خو اوس تاسو چې د سوشل میډیا یا ټولنیزه برخه ده چې ډېر پرمختګ کړی، رشد یې کړی دی. زموږ تاسو ځوانانو باندې په مکمل ډول باندې منفي تاثیر کړی دی. په ځوانانو مو که مثلا یو لیکنه کا هغه په کمپیوټر کې کا، یو مثلا یو برخه کې کار کا، راپور برخه کې همداشان لیکنه کا، مثلا عریضه لیکي، بل شی لیکي، ټول په ټلیفون او په کمپیوټر کې ډیر منفي تاثیر یې کړی په دې برخه کې. او اکثره ځوانان یو اوس لټ شوي هم دي. اوس مثلا د خط لیکلم حوصله غواړي او وخت ضرورت غواړي. دوی راسه وایي چې مثلا که موږ تاسو کلام راخلو افغاني او دودیزه طریقه ده، ولې زه په ټلیفون کې کار نه کوم. مثلا چاته په دودیزه مخکې چې کوم لیکونه لیکل کېدله په هغو ډول مثلا کار کوم، اوس ټلیفون کې کوم. زه سم ټلیفون به هم کوو، کمپیوټر کې به هم کار کوو، خو دغه زموږ تاسو لیکدود دی، دا زموږ تاسو فرهنګ ساتي، دا زموږ تاسو باید په دې برخه کې کار وکړو. د ټلیفون او د سوشل میډیا برخه کې به هم کار کوو، ورسره څنګ کې به د لیکدود په برخه کې هم کار کوو. زموږ تاسو اکثره هیوادوال خپل ماته چې کوم شاګردان راځي ته به ورکه چې د لیسانس په دوره کې هغه مثلا عملا پانتون وایي، دوام یا دریم څلورم کال کې زده کړې کوي. دوی خطونه د لوستلو نه اوسېږي، دوی خطونه دومره وي عملا استادان په ازمونه کې دوی ته د پیغام ورکوي، هر وخت په دوی باندې غږ کوي چې تاسو خطاطي وکړئ. اوس کمپیوټر ممکن چې ما صاحب دفتر کې اوسي، په اوتا کې اوسي، ما سره خو بیا په مثلا په ازمونه کې نه اوسېږي. زما سره په لاره کې څوک ما نه وغواړي چې وایي عریضه ماته ولیکه کنه، نو ما قلم یار ځای لیکلی شي. کمپیوټر ممکن چې په کور کې را سره وي، دفتر کې را سره وي، په لاره کې نه وي، په ازمونې په ځای کې نه وي. نو عملا باید کار وکړي او په دې برخه کې ځوانان ډېر وروسته پاتې دي، باید دوی کار وکړي دې برخې ته. ډېره زیاته مننه قدرمن کاروان صاحب. قدرمنو اوریدونکو ته مو هم وویل چې د کاروان صاحب ځینې هغه لیکلي اثار به تاسو ته درښیو. نو اوس هم ځینې اثار به تاسو ته درښیو چې تاسو خپل لاس باندې لیکلي دي او هغو په اړه به راته غږېږئ. صحیح، خوشحاله اوسئ. دوستانو، نو د خبرونو د برخه کې ما ځینې اثار دي چې باید تاسو ووینئ. دغه خط چې د انستالي خط په نامه باندې شاوخوا 4 کاله کې چې ما لیکلی دی او دا ماشاءالله ډېر ښایسته خط دی. تاسو
نو په خپل ژبه کې بیا فارسی خط ورته وایي چې اکثره ځوانان اکثره خطاطان دې څخه استفاده کوي. همداشان د کتابچې په دویمه برخه کې دا بیا ثلث خط چې عربي خط ورته ویل کېږي. زموږ تاسو اکثره خطاطان بیا پلاناتو کې استفاده ورڅخه کوي، همداشان په آیاتونو کې او په کتابونو کې استفاده ورڅخه کوي او ماشاءالله ډېر ښایسته ښکارېږي. او تر څنګ چې نستعلیق خط په شاوخوا 1401 کال کې لیکل شوی دی، دا هم نستعلیق خط دی. او تر څنګ یوه بله کتابچه هم شته ده چې دا هم ټول فارسي بیتونه دي، دا هم شاوخوا 1405 کال کې لیکلی دی او دا هم نستعلیق خط دی چې شاوخوا د ټول کتاب دی، کتاب مې لیکلی دی په 48 ساعتونو کې لیکل شوی دی او دې برخه کې اکثره ځوانان اکثره خطاطان کار کوي نستعلیق په برخه کې. ډېره زیاته مننه قدرمن کاروان صاحب. هغه نوي زده کوونکي چې غواړي خطاطان شي څه سپارښتنې ورته لرئ؟ خوشحاله بار اوسئ. کوم ځوانان کوم نوي ځوانان چې غواړي خطاطۍ په برخه کې کار وکړي او خپل لیکدود روښانه کړي او خپل لیکنه ښایسته کړي، دوی د عملا کار شروع کړي او دوی د مثلا کمپیوټر همداشان موبایل او ټکنالوژي په برخه کې چې مثلا دوی ځان غولوي، دوی وایي چې موږ کمپیوټر د موبایل دی، تاسو هغه هم زده کوئ، یو مهارت دی کنه او دا ورسره څنګ کې هم زده کوئ، دا یو هنر دی. دا زموږ تاسو پیغام تر بل ښه رسولی شي. که موږ تاسو سره ټکنالوژي مثلا په کور کې دفتر کې اوسېږي، نو دا کتابچه او قلم په هر ځای کې راسي اوسېږي. باید د ټکنالوژي تر څنګ په دې برخه کې کار وکړو او خپل خطونه ښایسته کړو او په دې برخه کې کار وکړو. نه یوازې خط، مثلا تعلیم او تربیت په برخه کې کار وکړو. تعلیم او تربیت هغه څه دی چې موږ تاسو ته به یوه روښانه راتلونکي راوړلی شي او ټولو هېوادوالو ته پیغام دی چې تاسو که مثلا پرمختګ غواړئ، تاسو که اسالي او ارامتیا غواړئ، تاسو تعلیم وکړئ. کاروان صاحب، هغه نوي زده کوونکي چې غواړي خطاطان شي څه سپارښتنې ورته لرئ؟ خوشحاله اوسئ. هغه ځوانان چې مثلا غواړي دوی خطونه ښایسته کړي، خطاطان شي، تاسو اول کوشش وکړئ عملا اقدام پیل کړئ، اقدام وکړئ دې برخې ته. او دوام په دې برخه کې لکه مخکې چې اشاره کړله حوصله پراخه وساتئ. په لومړي کې ممکن سخت اوسېږي، خو چې کله تاسو ګوتې ورسره بلدې شي انشاءالله په کم وخت کې زده کولی شئ. او په درېیم قدم کې مثلا په ښوونیز مرکز کې تاسو ته چې استاد کومې لارښوونې کړي دي په هغو لارښوونې په نظر کې ونیسئ او خپله خطاطي وکړئ او تاسو کوشش وکړئ چې خط زده کړئ په هره برخه کې دا به درد خوري. ډېره زیاته مننه. په پای کې زموږ او د هنر مینوال تاسو پیغام څه دی کاروان صاحب؟ خوشحاله بار اوسئ. ما پیغام هر وخت د زده کړې په تړاو باندې دی. موږ تاسو که غواړو چې پرمختګ وکړو، موږ تاسو که غواړو چې خپل هېواد د نورو سره سیال کړو، نو یوازینۍ لارې زه خپله زده کړه بولم. اسلامي امارت باید په دې برخه کې کار وکړي، پوهنتونونو ته، مدارسو ته او ځوانانو ته باید کار وکړي تر څو هغه په زده کړه سمبال کړي او هېواد مو یو پرمختللی او چټک. ډېره زیاته مننه قدرمن کاروان صاحب چې خپرونې ته راغلی. بیا هم ځای لري چې مننه وکړم د خپرونې له ملاتړ کوونکي افغان ټیلیکام څخه چې یو بشپړ مخابراتي شرکت دی چې په صوتي BCM او انټرنیټي برخو کې قدرمنو هیوادوالو ته خدمات وړاندې کوي. د تاسو ټولو قدرمنو اوریدونکو نه هم مننه چې خپرونه مو له پیل نه تر پایه پورې راسره ولیدله او مو اورېدله. تر بیا بلې خپرونې چې بیا به هم ستاسو په درانه چوپړ کې را حاضرېږو. په لوی او سپېڅلي خدای تعالی مو سپارم ښې چارې ښه وختونه. دا هم مرکه وه چې له ښاغلي وسیع الله کاروان صاحب سره مو ترسره کړې وه. تر بیا او یو بلې د ژوند او هنر همداسې خپرونې شبي نه دي بلکې هغه کیسې دي چې د هڅو، مینې او هنر له رڼا جوړیږي. په دې خپرونه کې د هغو اشخاصو پر ژوند او هنر غږیږو چې د ژوند په لاره کې ګامونه له هنر، هڅو او لاسته راوړنو ډک دي. په اصل کې د نعتخوان مطلب دی چې الله رسول رضا کی او د دین او د وطن دفاع د بریا راز چې وایرل شو ډیرو خلکو ته ورسېدله. ما دغه کیسه رسنیزه کړله او ډیر په ویاړ مې ویل چې زه بریاني خرڅوم. هغه چې د خپلو استعدادونو په رڼا نورو ته هم الهام ورکوي. دا خپرونه هر شنبه ماښام 5 بجې او تکرار یې هر چهارشنبه ماسپښین